اوله خاطرې په بازار کې ټماټر ولا لاري والي راوړې ولا ډېره ځانه مو ورڅ لګي وراوړو ګرمین ده دې سړی دا ټماټر راوړي دا سړي دا مړ تاسو زیاره دي سړو ځاله کار کتلای زمړا یا سړی دا تا کار کړی دی دمړه ځاله کار کتلای چیردار ځان چې ګورو به راوړی تاسو یې سړو ځم ته چوټي چوبالم شروع کړی دی دا زبردست ټماټر دی خاطرې دا زبردست ټماټر دی دا څه دی دا ټول قوالی تیرا ټول کلی دي قوالی ما را ټول کلی کتا ځاله میراث دې میراث کتا ځاله میراث دا تا کار کړی دی ټماټر دی ولې واټي دې ما ګوره شیشه کې زه راوړم څه نو ته دا ټیکي خوب کې خامخا ستای کېنه چې بیا سړی چې ته برابر راوړې زه به چې بیا څونه مې ټماټر راوړي دا برابر نه وي دا برابر دی سړی تا وګوره نو ستا څنګه چې ته داسې به ټماټر راوړه که نه شیشه کې ځان به ټماټر دې راوړي دي ته وګوره بس تاسو سړی ما څنګه پسې نه پوهېږم څه کور ته راوړی څه چې چا به وټکلی زه نه پوهېږم ها ته ماته دا ووایې چې ته زما خاوند یې چې زه نه پوهېږم زه ستا خاوند نه یم ښځه یم نو بیا په زه څه نه پوهېږم زه په څنګه نه پوهېږم دا سړی نه پوهېږي دا اوس تا ټماټر راوړي دي شیشه کې دي ته وګوره دا ټماټر دي دا الله دا ضروره کېنه راځه کېنه راځه ضروره راځئ کښېنئ په قلاره کښېنئ زه راځم بازار ته ورځم فوټ راوړم ته کښېنه نه راوړم خیر دی صغیر وروره دا هم څه شیله ورکړي یم هر ټیم راسه جګړې دي او دا دی څښا سامان کور ته راوړي زه به ورته دا نه وایم چې دا څښا دي خلک یې دوکه کوي خورې شوتل خان د خولې نه تېز ده لکه ګزاره کوه ولې ورور زه ته داسې دغه ښکارم ځم چې هغه ځان ته څه وایي زه هم ورته ځان ته څه وایم خورې لکه ګزاره کوه او خورې ما ته یو پیر معلوم دی ځو وله چې دم دې کي یار وروره دا پیر چېرته دی موږ چې زموږ دا جنګ جګړې ختمې شي یار وروره بس راځه چې ځو دا خور راځه دا خور مې بیماره ده او چې لږ علاج ورته وکیسئ ده بیا مې راوستې ده وایي زه د پیر صاحب نه تپوس کوم پیر صاحب دلته یو مریض راغلی لا حق الله حق الله پیر صاحب دلته یو بیمار راغلی بصره ولا خواله ولا خبر ولا وقع دي ورا شان هم مزبوط دي دسي پنجزاري بتوالي پنجزاري مزبوط خال هل تكيتي ورا حق الله حق راځئ حق الله حق حق الله حق حق الله حق الله حق وای لوري سم مسله دی یا پیر صاحب که ما څه مې خاوند خبر نه که جګړه کې پیر صاحب داسې تعویذ راله وکړه چې دا خاوند راته جګړې پرېږدي او زما خبره مني داسې د تعویذ درس به وکړي ولې نه لوري راوخکې شه دې ځای کې حق الله حق والوري زه به له تعویذ درکړم او هغه به ته په خوله کې کښېنې نو ستاسو جنګ جګړې به ختمې شي دا وانه ساله حق الله حق 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 الله حق ای لورې زه به له تعویذ درکړم خو چې کله ستا سره خاوند جګړه کوله نو ته دا تعویذ په خوله کښېږده او په غاښونو یې نیسه حق حق الله حق دا واخلې
حق الله حق پیر صاحب دې څو روپۍ شوې دا لږ په درته ووایي زه له چا نه پیسې میسې نه اخلم دله ورکړه صرف پیسو یاره پیر صاحب دا دې څه چل وکړه یاره بچې ته نه خبر زما ښځې وم زما سدا چل کو خو بیا نو اوس یو ځل دقه ټوکه وکړه دا چې اوس نه دی دی چې کله جګړه کړي نو دا والا تعویض په خوله کې کېږي نو الریډي د دې خوله بنده شوه ای الله واده وروره بچې او د ځینې ښځو نه وي د دوی د خولې بواسیر وي چې دا د تعویض نه دی دا په خولې کې ونڅي که نه نو د دوی خبرې به بندې شي ای الله واده وردل بچې نو د دې خبرې به دا جګړې مګړې جنګ جګړې نه دي د دې به د خاوند څخه ختمې شي واده ورده بچې واو بچې او چل ول روپۍ دي ها او پیسې دې واغستې واو پروګرام به کوو وړی ښه مضبوط پروګرام حق الله حق یو 5000 مې دې واغېستو 50,000 روپۍ ډېر دې ښه وکړه مړه پروګرام به کوو ښه پروګرام به کوو پروګرام یا خدای چیرته ورکه شوې ده خدای راوړه سړیا راوړه کیدا خبرې دې ګوره کینه باندې شاکر نه مې راوړه شاکر ما تا شاکر نه راوړه یزلی دا تا کار کو بیا دې ستا راوړه داس قادي ته ویل سلام پاک وینډو پاکي کړه زه خشي دا تاسو چې لږان مې لږ دې شي راوړه دې خوله کې څه چینګم ونیو دننه لاړه سیوم نه وي ګړه مو نه کړو خدا پارسه کې کار ساتي چې دا وسیله دا خو ډېره خشي ده انا دا خدم لاله دی السلام علیکم څنګه لاله خبرې لاله تا خور مخ ډېر متاثر شوم یار نو کبره نو ول نه راځه سره خدم ونه ولو نه پس خبره کې کار وساته هغه ما پیر له بوتلې و تعویض ولا ورکړی ده که نه نه مړه هغې څه به کېدای شي خشي څنګه کوم پیر لګولې وه دغه پیر بلالالدین له مې بوتلې وه که نه او دا بس هغې څه به ګزاره کړي بس الله دې ستا سم ښه وکړي یاره او نور کله به مې شي سم راوړه یاره خبرې داسې خوله بیا راسوله نه نه سره م څه ونه ویل بس بنم دې یاره ستا ډېره ډېره بس مهرباني تم شوتل خانه تم زموږ د خور څه ګزاره کوه تم د خوینې ډېر نه 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 دغه داسې به هېڅ څه ني زما طرفه به هېڅ څه ني ښه الله اکبر السلام علیکم وعلیکم السلام بچې څنګه لورې پیر الله دې ښه ساته زموږ هم بس الله خو خال شه او یا پیر هغه خاوند مې هم راته دغه زموږ کور خو سم روغ شه الله دې څه نه کوي یا پیر تعویض صاحب تا ډېر ښه کلاوي طلب څه الله اکبر یا لورې ما ته ستاسو د بیمارۍ پته وه ته د خاوند څه خوله مه وهه ستاسو کور به نور هم ښه شي ودې اورېده او تعویض په خوله کې ډب وړئ حق الله حق حق الله حق یا لورې تاسو دا جینکۍ نه یئ نن سبا د خاوندانو ته چولونه اخیستی او خاوند له خو الله درجه ورکړي خو بس چې څه مسله م ونه ماله راځه زه به یې حل کوم انشاءالله پیر الله دې خوشحاله کوه زه به تا له توفه کې راله وازل نه راوړم پیر الله دې جنتونه نصیب کړه حق الله حق حق پیر زه نه لاړم الله دې خوشحاله لره زه ورځه حق الله حق